زوړ درس کې کوم چې سوال پوښتنه مشکل خو نشته. راځو اول فیچرز ته چې HTML زموږ سره کوم فیچرز لري. HTML چې دی دا ډېر زیات اسانه دی چې تاسو دا زده کوئ او تاسو دا یوز کوئ، استفاده یې کوئ، ډېر زیات اسانه دی. که چېرې تاسو بیخي کوم پروګرامینګ لینګویج یا کمپیوټر سره هم که چېرې داسې ډېره بلدتیا ونه لري، بیا هم تاسو کولی شئ چې HTML زده کوئ. صرف دومره وکولی شئ چې څنګه کولی شئ کمپیوټر خلاص کړئ او څنګه یو سافټویر مطلب تاسو انسټال کړی شئ او انسټالیشن اسانه ده، ډبل کلیک نیکسټ او بس لاړ شئ. هغه کې تاسو خو کیبورډ سره بلدتیا ده، بس دومره خاص نور څه ریکوایرمنټ نه لري چې مطلب تاسو باید ریکوایرمنټ یعنی مطلب نور داسې اوس نشته چې د دې لپاره تاسو کوم پروګرام زده کوئ. لکه مثلا موږ که چېرته CSS وایو نو د CSS لپاره ضروري ده چې ته HTML زده کړې. که HTML دې زده نه CSS کې کار نشي کولی. لکه مثلا که جاواسکرپټ موږ وایو جاواسکرپټ کې ضروري ده چې ته HTML CSS باندې پوه شې. اما که ته چېرته HTML وایې نو HTML چې دا ډېر زیات اسانه دی او په اسانۍ سره تاسو کولی شئ زده هم کوئ، یوز هم کوئ او بل کوم لینګویج پورې ارتباط نه لري. صحیح ده. همدارنګه HTML چې دی دا فری دی، یعنی دې لپاره تاسو کوم پیسې هم پې کولو ته ضرورت نشته. که تاسو سره یو کوډ ایډیټر وي تاسو کولی شئ په هغې کې خپل کوډ ولیکئ. که تاسو سره هر کوډ ایډیټر وي، که نوټ پیډ وي، نوټ پلس پلس، ویس کوډ، هر یو چې وي په هغې کې خپل کوډ ولیکئ او تاسو سره یو بروزر وي چې هغه خپل کوډ ریزلټ هلته ووینئ پکې. بل زموږ سره HTML سپورټډ بای آل بروزر. HTML زموږ سره څومره بروزرز چې موجود دي په دې ټولو کې زموږ سره د HTML اوس کوم ورژن چې دی دا سپورټ دی. د دې نه مخکې کوم ورژنونه چې موږ درلودل په هغې کې زموږ سره ځینې پرابلمز موجود ول چې وروسته موږ ورژنونه وایو، وروسته راځي په بل سلایډ کې ورژن باندې موږ خبرې کوو چې هلته موږ سره ځینې مشکلات ول. لکه مثلا یو کس به ویب سایټ جوړ کړ، بیا به هغه په یو بروزر کې یو رقم ښوده، په بل بروزر کې به بل رقم ښوده. اما دا به د هغه ډیولپر دپاره یو مشکل، ځکه هغه به دا جوړ کړ نو بیا به چې چاته ورکړه هغه کس به ویلي دا کس یا نه پوهېږي یا څه حساب دی. خو اصل کې مشکل به د بروزر و چې یو بروزر کې به یو رقم دی خو د بل بروزر کې بل رقم، یا یو فنکشنالټي چې د په یو بروزر کې به کار کوو په بل بروزر کې به کار نه کوو، چې دا زموږ سره مشکلات ول. اوس چې دي دا مشکلات حل شوي دي او HTML5 که چېرې تاسو یوز کوئ، زموږ سره اوس د لپاره کرنټ ورژن چې د HTML5 دی، نو که چېرې تاسو هغه استفاده کوئ نو تاسو سره هر بروزر چې تاسو استفاده کوئ که هغه زموږ سره زاړه دي یا نوي کوم بروزر چې راځي په ټولو کې سپورټ دی، کوم فنکشنالټیز چې لري هغه په ټولو کې کار کوي. بل دا چې HTML زموږ سره دا ډېر سمپل دی، ډېر زیات سمپل دی او چې تاسو په هغې کې ډیټ وکئ ساده دی ډېر زیات. که یو بل چا هم کوډ لیکلی وي نو هغې کې تاسو کولی شئ چینجز راوړئ، په هغې باندې پوهېدی شئ، ځکه سمپل ساده الفاظ دي پکې انګلیسي. که چېرې تاسو انګلیش سره لږ بلدتیا ولرئ نو هغه کوډ باندې تاسو په اسانۍ سره پوهېدی شئ. بل HTML ډېر سپک دی، ضروري نه دی چې مطلب تاسو لاړ شئ بازار ته لاړ شئ او 50-60 زره روپۍ والا یو کمپیوټر واخلئ. په دې ورځ کې خو کمپیوټرونه ډېر زیات ارزانه دي، ورځ په ورځ ارزانېږي. پرون هم تقریبا د 13 ریټ نه چې ما چیک کړل 1,500 روپۍ ریټونه په هر ماډلونو کې راغلي ول. لکه اوس مهال چې تاسو ښه کمپیوټر مثلا که زه مشخصات وایم یو کورای 7 چې جنریشن 7 وي او 500 GB SSD هارډ ډیسک ولري، 16 GB ریم ولري، دا دې ورځو کې تاسو په 15,000 روپۍ اخیستی شئ. اما دغه کمپیوټر تاسو په کله جمهوریت کې اخیسته تقریبا 50-60 روپۍ قیمت یو، اوس وګورئ نیم په نیم نیم بیخي کته راغورځېدلي دي. نو ډېر زیات سپک دی، ضروري نه دی چې تاسو دونه قوي کمپیوټر واخلئ. اوس مهال تاسو سره چې هر څنګه کمپیوټر دی تاسو HTML لپاره دا یوز کولی شئ، کار کوي درسره. بل خوبي دا ده چې HTML دا زموږ سره پلیټفارم انډیپینډنټ دی. دې مطلب دا دی که تاسو سره هغه هر پلیټفارم وي، مینز هر اپریټنګ سیسټم، که تاسو سره وینډوز وي، لینکس، میکنټاش، که چېرې تاسو په وینډوز کې کوډ وکئ او وینډوز کې تاسو څه کریټ کړل هغه تاسو سره لینکس، میکنټاش، نور کوم اپریټنګ سیسټم پلیټفارمز چې دي په هغې باندې هم ښه صحیح کار کوي. داسې نه دی که تاسو چېرته وینډوز کې جوړ کړو نو هغه تاسو سره په نور پلیټفارم باندې کار نه کوي، نو بلکې په ټولو باندې څه کېږي، ډسپلی کېږي، شو کېږي، ښودلی کېږي، مشکل نشته. همدارنګه HTML کې زموږ سره بله خوبي دا ده چې موږ کولی شو خپل ویب سایټ باندې ایمیجز راوړو، ویډیو راوړو، آډیو راوړو وغیره دا شیان موږ په دې کې ایډ کولی شو. دا چې څنګه ایډ کېږي په دې باندې موږ سټپ بای سټپ خبرې کوو. بل فیچر دا دی چې په دې کې هایپر ټیکس زموږ سره اویلیبلز دي، یعنی که چېرې تاسو ټیکس مطلب تاسو لینکس جوړوئ که یو لکه څنګه چې تاسو ما پرون هم ویب سایټ خو د ګورې که زه وایم دلته زه راځم که زه دلته اوس یو ویب سایټ زه اوپن کوم نو دلته که زه دې باندې کلیک کوم ګورم دلته راوړي، که دلته زه کلیک کوم ما د بل صفحې ته وړي. دغه زموږ سره هایپر لینکس دي، دا زموږ سره په دې کې چې دي اویلیبل دي چې تاسو له یو ځای نه بل ځای ته وړي. اوس راځو ورژن باندې خبرې کوو. دا زموږ سره HTML فیچرز دا چې HTML څه ته ویل کېږي په دې باندې موږ پرون خبرې وکړې تعریف باندې.
اوس راځو د HTML ورژنونو ته چې HTML کې زموږ سره کوم ورژن موجود دي. موږ په دغه موضوعات باندې په دې ورژن کې خبرې کوو. HTML آل ورژن مطلب څومره HTML ورژنونه چې تر اوسه پورې راغلي سٹارټ نه چې کله HTML جوړ شوی دی تر اوسه پورې کوم ورژنونه راغلي په دې ټولو خبرې کوو. بل زموږ سره HTML کرنٹ ورژن دی چې دا ډېر زیات مهم سوال دی. اکثر انټرویو کې یا امتحان کې وځي کې یو کس نه تاسو کولای شي باندې مثلا ته چاته وایي دلته HTML هم درته HTML کرنٹ ورژن اوس کم یو دی چې نه درځي بیا ډېره بده ده. او بل زموږ سره XHTML HTML د دوه ترمنځ فرق چې دی HTML4 HTML5 ترمنځ فرق چې دی او کوم ټاګز الیمنټس له HTML4 نه ریموو شول یا کوم ټاګز اټریبیوټ له HTML5 نه اوس ریموو شوي دي هغه موږ نه استفاده کوو هغه کوم دي. او اوس مهال لپاره کرنٹ ورژن چې د HTML5 دی نو ولې موږ HTML5 یوز کوو. HTML5 کومې خوبیانې لري. HTML5 نه مخکې کوم ورژنونه چې ول هغه کې کوم مشکلات ول ولې موږ هغه نه استفاده کوو او څنګه موږ پوه شو چې اوس مهال زه HTML5 یوز کوم نو په دې باندې څنګه پوه شو. نو اول راځو دیتا سیدا ویب چې دی دا چا جوړ کړی دی. ویب سیدا یو کس دی په نوم دی ټیم بیرزلی. دې تلفظ شاید زه هم غلط وایم اما تاسو دا سپیلنګ یاد ساتئ. ټیم بیرزلی چې دی د WWW یا ورلد وایډ ویب د دې چې دی ډیولپر دی چې مطلب دا په 1909 میلادي کال کې دا جوړ کړی دی ویب. که تاسو نه څوک د پوښتنه کې چې مطلب ویب چا منځته راوړو نو دغه ټیم بیرزلی په نوم باندې یو کس دی راوړی دی. هغې نه بعد بیا د HTML چې دی دا راوړو یعنی جوړ یې کړ په 1991 میلادي کال کې. بیا هغې نه بعد HTML ته بیا یو مطلب یو نوی اپډیټس پکې راغی HTML پلس ورته وایي چې دا په 1993 کې راغلی دی. HTML 2.0 په 1995 کې راغلی او HTML 3.2 چې دی په 1997 کې راغلی او HTML 4.01 چې دی 1999 کې همدارنګه XHTML 0.10 چې دی دا په 2000 کې راغلی او HTML5 چې دی دلته ما درې کلونه لیکلي دي 2008 12 14 مې لیکلي. ولې که چیرې تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ چې HTML5 په کوم کال باندې ریلیز شوی نو بعضې ویب سایټ تاسو ته راځي. څوک وایي په 2008 کې دی څوک وایي په 2012 کې دی څوک وایي په 14 کې. د ټولو خبرې صحیح دي په خپل ځایونو باندې. هغه څنګه هغه داسې چې اول ځل لپاره HTML5 چې راغی هغه په 2008 کې راغی. 2008 کې راغی په 8 کې چې راغی یو دوه کمپنیز وو. خادینه مخکې دلته ما یو بل څه ایډ کړي دي چې انټرنیټ څه ته ویل کېږي. یو زموږ سره انټرنیټ دی بل زموږ سره ویب دی. د دې دوه ترمنځ فرق شته یا نشته معلومات لري؟ نه شته دی یعنی نه پوهېږي. ثواب دی صحیح دی خو مطلب نه پوهېږي چې څنګه. ها ګورئ انټرنیټ او ویب د دې دوه ترمنځ فرق شته. ځکه دلته ګورئ انټرنیټ تعریف ما لیکلی دی چې انټرنیټ ا کمپیوټر سیسټم that allow millions of computer users around the world to exchange information. دا ثابت تعریفونه دي. تعریفونه ډیر زیات دي. اوس شاید HTML تعریف یو رقم کوم یو کس بل رقم ته کوي. دا تعریفونه ټول صحیح دي ځکه دا د قرآن الفاظ نه دي چې ثابت اوسي. کله یو کس یو رقم تعریف کوي بل رقم بل کس بل رقم تعریف کوي. لکه څنګه چې امتحان کې تاسو صرف چپټر کې تاسو استاد درته یو رقم تعریف ویلي چپټر کې بل رقم امتحان کې تاسو بل رقم لیکي. دا بالکل صحیح دي اما یو کس مخکې وروسته الفاظ کیږي. صحیح ده. نو دلته هم انټرنیټ مونږ وایو چې انټرنیټ چې دا یو کمپیوټر سیستم دی چې په میلیونونو کمپیوټر یوزرز چې دي اراوند د ورلد کې سره څه کوي کنیکټ کوي د څه دپاره هغه د معلوماتو د ایکسچینج کولو دپاره. او دا ویب څه شی دی؟ ویب چې دی دا د انټرنیټ یوه برخه ده. یعنی ویب او انټرنیټ دواړه سره جلا خبرې دي. او دغه مونږ چې د معلومات شیر کوو کله چې مونږ ګوګل ته ځو یو شی سرچ کوو دا معلومات چې مونږ پیدا کوو دا چې مونږ شیر کوو دا مونږ د ویب په واسطه شیر کوو. او انټرنیټ چې دا انټرنیټ زمونږ سره یو نیټورک دی. د دې نیټورک په واسطه مونږ د ویب په واسطه باندې یو څه کوو شیر کوو. که دغه نیټورک زمونږ سره نه وي دا انټرنیټ زمونږ سره خپل یو نیټورک دی نو د دې نیټورک په واسطه باندې مونږ په ویب کې یو څه شیر کوو. دا کله چې تاسو انټرنیټ کې سرچ کوئ دا هر څه چې تاسو ته راځي دا ټول ویب سایټس دي. حتی او ما بل یو کس شیر کړي دا ویب سایټ جوړ کړي دي او هغه ما پرون هم تاسو ته ویل چې هغه اصلي مطلب هغه مونږ منبع صحیح نه ده ځکه کس مطلب هر یو کس کولی شي ویب سایټ جوړ کړي او هغه هوسټ کړي هغه کې مثلا معلومات اچوي غلط صحیح هر څه مونږ معلومات اچوي چې یو کس هغه ګوري نو هغه به څه وایي چې دا صحیح دي نه هغه به له ځان نه یو شی لیکلي. نو زما د خبرې هدف دا دی چې انټرنیټ او ویب دواړه سره فرق لري. د انټرنیټ زموږ سره یو نیټورک دی چې د دې نیټورک په واسطه باندې مونږ په ویب کې څه کوو یو څه شیر کوو. دلته مې بل ویلي چې دا زموږ سره HTML5 چې دی که نه نو HTML5 چې دی دا یو مارک اپ لینګویج دی چې دا په 2008 کال کې اول په 2008 کال کې دا راغی او دوه ارګنایزیشنونه ول چې یو چې دی W3C یو زموږ سره W3C بل WG دی. دا W3C چې دی دا
W3C چې دا مخفف دی ورلد وایډ ویب کنسورټیم دی او WG چې دا د ویب هایپرټیکسټ اپلیکیشن ټیکنالوژي ورکینګ ګروپ مخفف دی دغه دواړو ارګنایزیشنونو چې دوی دواړو په شریکه باندې HTML5 چې دا جوړ کړی دی په 2008 کې بیا په دې کې لکه دا اول په همدې کال کې راغی بیا په 2012 کې چې دی په HTML5 کې نیو ورژن چې دی دا مطلب نیو کوم فنکشنالیټیز چې دی هغه پکې ایډ شول خو کوم زاړه کوم نور چې پکې واغې ته ریمونه کړل هغه هم پکې ول بیا په 14 کې بیا پکې نوې اپډیټ راغی نو اپډیټ پکې راغی او هغه کوم زاړه کوم شان چې ول هغه ورننه کړل او نوې فنکشنالیټیز په دې کې ایډ کړل او اپډیټس ویل کېږي هم دی دا لکه اوس مهال موږ سره کرنٹ ورژن د آیفون سو دی 14 ده کنه آیفون 14 چې دی 14 صحیح کنه 14 به استفاده کوو د خلکو کنه ولې 14 راغی 14 ذکر راغی یو خدای کمپنی ولم خپل دا یو د هغه د پرم دا یو مثلا یو بزنس دی 14 راوړو تاسو که 14 هغه کنه مطلب بیا د هغه کار ولاړ دی کنه خلک بیا 14 اخلي د سینې چې ختم شو بیا هم 14 هم دوی جوړي خو لکه 14 اوس دوی جوړي نو خلک ټول هغه پرې دي 14 اخلي نو هدف مې دا د 14 ولې راغی 14 ذکر راغی چې بعضي فنکشنالیټیز چې ول هغه له 14 نه ریموو کړل او نوی پکېټ کړل زه معلومات نه لرم ځکه زه آیفون نه یوز کوم مثلا انډرایډ دی اوس نه پکم چې کوم شیان وایي مطلب بعضي کوم نقصانات د پکې ول چې هغه ور ریموو کړل او نوی فنکشنالیټیز چې هغه پکې ایډ کړل یو نوی ورژن جوړ کړ نو د قشان هر HTML کنه هغه هر لینګویج د دنیا کې هر څه چي دي که ورژن راځي حتما هغه کې کوم مشکلات وي هغه مشکلات سولف کوي او نوی کوم ایڈوانټیج چي هغه پکې ایډ کوي نو یو نوی ورژن مې سره راځي نو د قشانته هم HTML5 په اول ځل کې 2008 کې بیا په 12 بیا په 14 کې نوی هم د اپډیټس پکې راتلل بیا HTML 15.1 چې په 2014 کې راغلی به HTML 15.1 چې د دویم ایډیشن په 2019 کې راغلی او اوس مهال کرنٹ ورژن چې د HTML 15.2 په 2019 کې په دې کې اپډیټ شوی او 3.2.3 سوري 15.3 چې د اوس لپاره په کار روان ده تر اوسه پورې ریلیز شوی نه دی معلومه نه ده چې دوی اوس د HTML5 نه کوم شان به دوی ریموو کی ورنه یا کوم شان به نوی پکې ایډ کی دا تر اوسه پورې معلومه نه ده ګورو چې څه کیږي ریلیز شوی تر اوسه پورې نه ده او دلته کې بعضی کسان وایي چې HTML 5.2 چې دی که چاته وایي چې HTML کرنٹ ورژن سو دغه ډایرکټ درته 15 وایي تاسو اوس ګوګل کې سرچ کړئ څنګه چې تاسو ګوګل کې سرچ کړئ دا تاسو هوم ورک شو تاسو ګوګل کې سرچ کړئ څنګه چې سرچ کړئ HTML کرنٹ ورژن البته تاسو ته لیکي 15 اما تاسو ته نه لیکي 15.2 دا ولې دا اکثر ګور لکه موږ څنګه روزمره ژوند کې مثلا چې موږ میټر هم وایو کنه اکثر د صنف کې دا مثال ورکوم میټر اصل میټر څومره دی یو مطلب یو میټر چې د څومره سانتي کېږي سل تاسو سل کېږي دا بیا سرچ موږ کوي سل نه دی ښه یو جی بي سویم کېږي زر یو زر سو 24 نو اصل کې یو جی بي چې دا یو زر سلیریش کېږي خو چې چاته یو جی بي سو کېږي وای زر کېږي ولې دا سلیریش پکې ولې نه وای یا مثلا میټر اصل کې یو سل 2 دی دا یو سل 2 سانتي چې دی دا یو میټر کېږي موږ ډایرکټ ولې سل وایو سل ځکه وایو چې مطلب هغه اشاری پکې موږ نه حسابو دلته هم که چانه تاسو کې HTML کرنٹ ورژن د 15 که تاسو لاړ شئ ګوګل کې سرچ کوئ تاسو 15 اوس به ته وایي چې ګوګل نه تخ په هغه 15 وته دا هغه څه کوم W3C چې دی سوري دا هغه چې دی W3 سکول ویب سټ چې دی دا وایي چې HTML کرنٹ ورژن چې دا HTML کرنٹ ورژن هغه زموږ سره سو دی دا وګورئ چې زموږ سره ټول ورژن په دا چې دی په د دنیا په څومره پانتونونه چې دي دا کورسونه چې دي ټول استادان ټول خلک له دینه درس ورکوي او دا چې دی لکه مطلب دا نوی ورژن چې راځي نو د کې زموږ سره ټول شته دا HTML تاسو وګورئ لاندې د ورژن زموږ سره د مکمل معلومات د سلاید هم لم دینه جوړوم نو دوی وایي چې HTML کرنٹ ورژن چې دی هغه 15.2 دی او تر اوسه پورې دریم نه دی راغلی دریم که تاسو وګورئ 15.3 تاسو اوس ګوګل کې وایي چې دریم لا نه دی راغلی ریلیز بشي دی ورځ کې نو دا زموږ سره HTML ورژنونه HTML5 دی امغه HTML 5.2 دا 15.2 دی خو مونږه شارټ وایو 15 یعنی که تاسو څوک د پوزي کې HTML کرنٹ ورژن تاسو ورته ویل شي 15 مشکل نشته که 15.2 ورته وای فرق نه کوي که 15 وای یا 15.2 وای څه خبره نه ده صحیح ده که 15.2 وای مشکل نشته که څوک د تاسو کې دا دی او تاسو سوال دا چې مطلب کرنٹ ورژن چې کرنٹ ورژن 15 دی اوس راځو دلته کې مونږه XHTML د دې ډول ترمنځ فرق درازو چې د دې ډول ترمنځ فرق چي دی
دلته یو فرق دا دی چې نوم نوازی معلومیږي ایکس وسره لیکل شوی او ایکس HTML مطلب دا دی ایکسټینسیبل او HTML دی هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج. ګور HTML چې دی دا مخفف دی هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج دی او دا زموږ سره ایکسټینسیبل هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج دی چې لاندې به اوس ګورو تاسو ته فرقونه معلوم شي. ایکس HTML چې دا کیس سنسیټیو او HTML چې دا کیس سنسیټیو نه دی. دا کیس سنسیټیو باندې پوهیږئ یا سناسن از دی شوی تاسو معلومات نه لري کنه. کیس سنسیټیو دا دی مثلا ګوره مونږ پرون ګوره هیډینګز ویلې کنه هیډینګز مونږ ویلې پرس کدل د کې زلیکم H1 دا H1 زموږ سره چیو هیډینګ ونه کنه. دې مطلب ګوره اصل کې باید هغه مونږ هیډینګ یا کوم ټیکسټ مونږ لیکو داسې واړه ولیکل شي خبره ده خو که ته داسې ولیکې H1 داسې ولیکې مثلا ټک داسې اوپن کې دا زموږ سره اوپن ټک دی کلوز مې نه دی لیکلی نو تاسو په دې دواړو طریقو سره به لیکلی شئ. دا څوک وایي دا HTML وایي اما ایکس HTML وایي نه دا خبره غلطه ده. یعنی زما د خبرې هدف دا دی کله چې تاسو سټایل ورکوئ که تاسو H1 ولیکه او H1 ته سټایل ورکوئ نو تاسو به CSS فایل ته راځئ دلته ورته لیکئ H1 او زه دلته ورته وایم چې H1 ته دا سټایل ورکه مثلا کلر دا کا بیک ګراوند کلر دا کا ټیکسټ دی دومره پونډ دی دومره دا شل ټول مونږ ورته وایو دا سټایل ما ورکه. اما که چیرې تاسو ایکس HTML دا تاسو سره مثلا که غټه مو لیکئ داسې غټو کې ولیکئ دا بیا هم دا خبره صحیح ده. اما که چیرې تاسو په ایکس HTML کې مثلا H1 به مو واخیسته او H1 ته تاسو دلته کې سټایل CSS ته راځئ او تاسو ورته چې دا H1 د غټو کې بیا ولیکه او تا ورته ویل چې دې دا سټایل ورکا نو دوی به دا کار نه کو دا خراب مطلب دی نه منه. کیس سنسیټیو مطلب دا دی چې څنګه تا یو ټګ لیکل دی چې سټایل ورکه امق شانت به بیرته ډیفاین کړي. یا مثلا په ایکس HTML کې موږ ځینې نور مشکلات درلودل چې وروسته به اوس راشي چې هلته درته به ډیفاین کوم. بل دا چې must have closing tag چې کله هم تاسو په ایکس HTML کې کار کوئ هلته به تاسو ټګ کلوز کوئ مطلب چې یو ټک تاسو اوپن کړه لکه مونږ ویلې پی کنه پی ټک ما اوپن کړه دلته ما یو پیراګراف ولیکه نو دا به تاسو بیرته کلوز کول دې کې ضروری وو کدا به کلوز نه کړو تاسو سره کار نه کو یا به تاسو سره مشکل راته صحیح ده نو دا تاسو سره مشکل اما په HTML کې کچېری تاسو نه یاد وزي یا تاسو ونه لیکي هیڅ مشکل تاسو ته نه جوړي ګور کله زرا شم نوٹ پیډ تراغلم او نوٹ پیډ کې دلته کې ما سره کا زوړ کوډي خو خبي دا دشته صحیح ده ام دا ده خدا نه د مې بل صنف کې کار اوکې کنټرول ان مې واخست او زه دې سپې تر اعظم دلته ترسو دا سټرکچر موږ نو وخت ځای نه کی کنټرول زیټ دا مې کنټرول سی ک او کوم نوې سپه چې ما واخست دلته مې کنټرول وی ک راځم د کوم لیکل چې دې کې شوی دا نه پاکوم صحیح ده دا مې پاک کړ ګوري دلته د دې سی وای ګور کدي چې تاسو یو ټک اوپن ک پرس کا ما دلته کې هیډینګ 1 ولیکا او دلته ما ولیکل کابل سنټر خدا ما بیرته کلوز نه ک زه راځم دا کنټرول اس کوم که زه دا کنټرول اس کما او زه ورته وایم دا ته ما ته سیو کا دلته ویب ډیولپمنٹ کې HTML او پښتو کلاس ته او دویم ورځ دا دلته لیکم ډے 2 مې ولیکم او دا زه نیکسټ کوم ګوري دلته کې دا مې کنټرول اس کې خو هغه فایل ما سره اوکې دلته مې سیو کنه PDF مې اوپن کړ دا خو ما هلته ګوره مشکل چې و ما هلته دې ایکسټینشن سیټ نه کړ ایکسټینشن به دلته راشم ګوره فایل ته او دلته کې سی واز او دلته کې زه ورته وایم سیدا ډاټ HTML کې راته صحیح ده ډاټ HTML که ځای به ورته انتخاب کوم چې بل چېرته لاړ نه شي دلته م راشه او دلته ډے 2 کې دا راته سیف کړه صحیح شو. اوس دلته زه راځم دې فولډر ته او وګوره دا به زه ډیلیټ کوم شیفټ ډیلیټ او دې باندې ډبل کلیک کوم ګوري زما سره هغه کابل سنټر ما سره دلته کې ښیي اما ایکس HTML کې دا تاسو ته نه ښود ځکه دلته کې اوس ګوري ما نه هیر شو یا ما خپله قصدن ونه لیکه نو که دلته تاسو هم لیکئ نو تاسو سره کوم مشکل نشته ګوره دا کار تاسو کولی شئ ریفریش کړئ کوم چینجز تاسو سره نه راځي اما ایکس HTML کې دا مشکل و چې بیرته به تاسو کلوز نه کړئ تاسو سره به مشکل ده. بل دا چې نو پری ډیفاین ټیکس دې ته ویل کېږي چې یوزر باید ټګونه چې کې ډیفاین کړي راځم چې دا چیري او HTML چې ده په دې کې free defined tag زموږ سره موجود ول یعنی user defined یعنی دلته زموږ سره it is use free defined tags او دې کې زموږ سره user defined tags دا څه مطلب ګوري user defined مطلب دا دی کوم ټګونه چې موږ اخلو مثلا دلته کې زرا شمه دلته ما ورته چیرته لیکلي دي چې H1 مطلب دی heading 1 ما چیرته نه دی لیکلي زه H1 ولیکم ډایرکټ په خپل هغه بروزر پويږي
دا HTML پوهیږي چې هلکه H1 شی دی هیډینګ 1 دی که زه پی ولیکم دلته زه راځم لیکم پی ده د چا ویلي دي چې هلکه دا پی چې چا درته ولیکه نو ته څه کوه ته دا په اضافه پاراګراف قبلوه دا څه پوهیږي نو مطلب دا شیان له مخکې نه ورته معرفي شوي دي دې ته ویل کېږي پری ډیفاین ویل کېږي چا چې دا HTML جوړ کړی دی هغه ورته مخکې نه ویلي که چا درته H1 ولیکه دا هیډینګ 1 دی که چا درته 2 ولیکه دا هیډینګ 2 دی که پی درته چا ولیکه دا پاراګراف دی اما په XHTML کې زموږ سره مشکل دا و که موږ به پی لیکه نو پی به موږ خپله ورته ویلي هلته ولاړ بل کوډ به هم لیکه ورته ویلي که ما چېرته درته پی ولیکه زما هدف به ګوره پاراګراف وي ته ما ته پاراګراف راکړه که H1 مې ولیکه H1 دا ډېر سخت و د یو پروګرامر دپاره مطلب یو ډیولپر دپاره چې هغه کوم ټګونه استفاده کوي هغه به بیل یو کوډ د هغې دپاره لیکه چې د دې ټګ مطلب دا دی د دې ټګ مطلب دا دی اوس خو ډېره زیاته اسانه شوې ده خو بیا موږ درس نه وایو که نه دونه زیاته اسانه ده چې هر ټول ټګونه مخکې نه معرفي دي اوس کوډ ضرورت نشته چې ضرورت وایم چې دا پی څه شی دی بس هغه خپله پیژني چې پی دا شی دی که زه بیار ولیکم خپله بیار څه کوي بریک اخلي که HR ولیکم مثلا هوریزنټل لاین اخلي چې وروسته بیا موږ سټپ بای سټپ وایو نو دغه شیان چې دي مخکې نه ورته معرفي شوي دي اما دا که چېرې تاسو XHTML کې استفاده کول هلته به تاسو ورته لیکل چې د دې مطلب که تاسو ورته لیکل چې پی نو پی به ورته مخکې معرفي کوو چې د پی مطلب پاراګراف دی که پوه نه شئ خیر وروسته راځي تفصیل سره وایو دلته کې په XHTML کې فوکس په څه باندې کېده فوکس په ډیټا کېده په HTML کې فوکس په څه باندې کېږي انفارمیشن کېږي بل فرق دا دی چې XHTML کې ساینټیکس زموږ سره چیک کېده په HTML کې ساینټیکس زموږ سره نه چیک کېږي دا څه مطلب ګوره که دلته زه راشم او فرض کا دا مې ټول دي ځینه پاک کړل دا مې پاک کړل ما صرف چې ولیکل H1 مې ولیکو اما فایل مې چې سیو کړی دی فایل ما دی day2.html په نوم سیو کړی باید د HTML په نوم باندې سیو شوی وي ایکسټینشن باید HTML وي او ما صرف هیډینګ دا اوس ګور دې ته کوم لیکل شیان چې ما پاک کړل هغې ته ساینټیکس وایي صحیح ده یا سټرکچر ورته وایي چې مخکې موږ پرون په هغې خبرې وکړو چې هغه شیان موږ څه لپاره لیکو اوس مې دا کنه دا ولیکه که زه دلته راشم ګوره زه ریفرش کوم هېڅ کوم چینجز دلته نه راځي یا که زه راشم دا دې ځینه کافي کوم ګوره کنټرول C او دلته راغلم پیسټ کنټرول S اوس به ما سره 3 ځل شو کېږي دا ګورې 3 ځل موږ سره راغی یعنې که دا کار که دلته زه راشم بیرته کنټرول Z کوم هغه کوډونه بیرته ټول راوړم ګوره زه راشم دا مې پاک کړ دلته کې دا پاراګراف ما دې ځنه دا هیډینګ 1 مې کاپي کړ دلته مې واچو ګوره 3 ځل دی که نه دې زه څلور ځله اچوم ځکه هلته ما سره الریډي 3 ځل دې ځای کې شو شوی دی زه څلورم مې ولیکه څلورم مې شو شي ګوره څه فرق راغی هېڅ فرق نه راغی هغه هیډینګز ما ته شو کېږي ښودلی کېږي راځي نو زما د خبرې هدف دا دی چې دغه ساینټیکس کې چېرې تاسو په HTML کې ونه لیکئ هم دی تاسو ته کوم ایرر نه درکوي کار کوي اما XHTML کې تاسو موږ سره یو مشکل و چې ساینټیکس به تاسو باید لیکه بل فرق دا دی چې دې کې زموږ سره کوم اولډ ورژنونه چې ول مطلب هغه کوم اولډ ورژنونه چې ول هغه سپورټ نه ول زموږ سره یعنی بروزر هغه کوي صحیح ده دلته کې وایي دیر آر پی اولډ ورژن ډز ناٹ سپورټ کوم مخکینی مثلا کوم تاسو به کوم کوډ چې ولیکه هغه به تاسو په بعضې بروزرونو کې چې سپورټ نه و نو هغه مشکلات ول تاسو سره ده اما په HTML کې چې دی دا ټول څومره بروزرونه چې موجود دي که نوي راځي یا اوس کوم څه دي دا ټول زموږ سره چې دي سپورټ دي ما تاسو ته پرون مې خبر وکړه که نه ګورې هغه تیم بیرز دي چې اول ځل لپاره کله چې ویب جوړ کړو نو دا بروزر ډیولپران چې مثلا ته بل هر یو کس چې چا به چې بروزر جوړ کړو مثلا ګوګل کروم به تاسو جوړ کړو فایرفاکس دوی جوړ کړو نو داسې و چې هغه تیم بیرز دي تاسو به ورته د ډیولپران ورته ویلي چې هر څوک راځي او HTML استفاده کوي نو هغوی د داسې کار کوي چې کله HTML کوډ لیکي هلته دې ورته لیکي که چېرته زما ویب سایټ چا په کروم کې اوپن کړ نو کروم کې دې داسې ښکاري یا کروم کې دې کار وکړي که چېرې انټرنیټ ایکسپلورر کې کار وکړي انټرنیټ ایکسپلورر کې بیا دې داسې ښکاري فایرفاکس کې دې داسې ښکاري دا د یو ډیولپر دپاره ډېر زیات یو مشکل کار و چې ځکه دنیا اوس ما ته نه دي زده ټول چې څومره بروزرونه موجود دي که تاسو انټرنیټ کیسه کې ډېر زیات دي ما ته خپله نمونه نه دي زده هر یو کس نن سبا راپاڅېدلی دی یو بروزر جوړوي که نه اوس ما بروزر جوړ کړی زه خپل بروزر استفاده کوم زما مخه خوښېږي ځکه خپل پروډکټ مې دی که نه نو اوس هغه خو بیا کار نه کوي یو کس زه د بل چا ویب سایټ په دې کې اوپن کوم خو بیا کار نه کوي ځکه ما ته نه دي لیکلي نو دا زموږ سره یو مشکل و تیم بیرز راپاسې چې دا مشکل دی سبا به را یو کس به ویب سایټ 10 کاله مخکې جوړ کړی هغه خدای مکه مړ شو نور څه مشکل و که نه نو اوس د هغه ویب سایټ به کار نه کوي دغه ویب سایټ مثلا مهم دی ډیټا شی پکې دی خلک ورته ضرورت لري نو هغه نشي اکسس کولی دا خو زموږ سره مشکل کار دی نو هغه راپاسې د دې کې چینجز راوستل ویلې نه څوک چې بروزر جوړوي هغه باید زمونږ رولز فالو کړي چې بروزر جوړوي باید داسې جوړ کړي چې زمونږ ټول هغه زمونږ یعنی HTML چې دی ویب سایټ چې دی په هغې کې باید ټول شیان کار وکړي نو اوس مشکل یې چا ته جوړ کړو ډیولپر ته جوړ کړو څوک چې بروزر جوړوي هغه د خپله دا مشکلات ګالي اما چونکې موږ لکه تیم بیرز دا ښه کار وکړو که دا کار یې نه وای کړی نو اوس به موږ ډېر زیات سفار یو کس به له دې نه تښتېده ځکه دا به ډېر ګران کار و
بل زمونږ سره د ایکس ایچ ټی ایم ایل فرق نور دا دی زمونږ سره چې ایکس ایچ ټی ایم ایل کې هغه ډیکلیریشن به چې مونږ کوو هلته ګوره مونږ دومره اوږد دلته مونږ دومره لاین اوږد لاین وکړو اما په ایچ ټی ایم ایل کې تاسو وګورئ ایچ ټی ایم ایل کې شارټ مونږ ډاک ټایپ لیکو بس اما دا کار چې مونږ کوو په ایکس ایچ ټی ایم ایل کې د هغې په ځای باندې دومره اوږد لاین لیکه چې تاسو څوک حفظ کوي دومره غټ لاین صحیح ده اما دلته کې تاسو ګورئ ایچ ټی ایم ایل کې شارټ ډاک ټایپ ایچ ټی ایم ایل بس دا تاسو ولیکئ تاسو سره بسنه کوي همدارنګه دا نور زموږ سره سیمز دي صرف فرق صرف دغه چې دې ځای کې زموږ سره هغه ډاکومنټ ډیکلیریشن چې یا دغه ډاکومنټ ټایپ ورته ډیکلیریشن چې ډېر زیات سخت چې دومره به مونږ غټ لاین لیکه دا د دې لپاره چې مونږ ورته ویلي چې دا زموږ سره کوم ورجن دی دا زموږ سره دغه ورجن دی اما کله چې تاسو دا ولیکئ ډایرکټ بروزر پوهېږي چې دا زموږ سره ایچ ټی ایم ایل 5 دی بل دته کې وګورئ ایچ ټی ایم ایل 4 ایچ ټی ایم ایل 5 ترمنځ فرق وي ایچ ټی ایم ایل 4 کې هم زموږ سره دا مشکلات ول وګورئ موږ به دومره ډیر اوږد لاین لیکو هلته کې ایکس ایچ ټی ایم ایل کې بیا هم څه یو دوه لاینه کوډ اما دلته کې وګورئ کوډ بیخي اوږد شوی دی اما ایچ ټی ایم ایل کې ایچ ټی ایم ایل 5 پورې بیخي شارټ شوی دی صحیح ده نو دا د اپډیټ فائدې دي ما تاسو ته ویل کنه ځینې نقصانات دي دا یو نقصان وي چې دا څوک دونه غټ لاین زده کوي نو نوي اپډیټس چې راغلي په هغې کې بیا فایدې دا وي چې لږ کوډ وي او غټ کار ترسره کوي ګور زموږ سره دومره شارټ کوډ تاسو اوس دې دپاره تاسو کولی شئ چې ولیکئ دومره شارټ ډاک ټایپ همدارنګه زموږ سره لیس موبایل پرنټ ول دا مور موبایل پرنټ لیو دا څه مطلب دې مطلب دا دی که چیرې به تاسو یو ویب سایټ جوړ کړو نو په ایچ ټی ایم ایل 4 کې زموږ سره دا مشکل و چې هغه ریسپانسیو نه و ریسپانسیو مطلب دا که تاسو په ویب سایټ جوړ کړو په موبایل کې کمپیوټر کې مثلا ټمپلیټ کې په ټولو کې یو شانتي ښیي اوس ګور که دلته زه راشم دلته تاسو دا ویب سایټ وښیم ګور دغه زموږ سره ویب سایټ دی دا ویب سایټ چې دی که تاسو په هر ډیوایس کې اوپن کوئ که دلته زه رایټ کلیک وکړم انسپیکټ کړم دې ځای کې وګورئ ما ته هغه موبایلونه لیکي وي په کوم موبایل کې ته غواړې اوس په 12 کې دی آیفون 12 پرو ماکس دی که نه په دې کې داسې ښیي ګوره څونه ښایسته معلومیږي صحیح ده نو که تاسو دلته راشئ بل ډیوایس انتخاب کړئ فرض که زه ورته وایم چې ګلیکسي کې ما ته وښایه ګلیکسي کې هم تاسو ته داسې ښایسته منظم ښیي اما که چیرې دا تاسو سره ریسپانسیو نه وي بیا تاسو سره ګډ وډ ښیي بیا به تاسو کله دې خوا کله اخوا ځئ مطلب ګډ وډ راځي بیا به هغې باندې تاسو ته کار وکړم بیا به صحیح ده بیا بل ویب سایټ ته ښیم چې کله ریسپانسیو نه اوس ما سره داسې ویب سایټ نشته چې ریسپانسیو نه وي هلته بیا مشکل دا و چې مطلب تاسو به لیفټ ټو رایټ طرف خوا دې خوا کوئ تر څو تاسو ته هغه ټکس ښکاره شي نو دا تاسو سره یو مشکل و اوس چې تاسو ویب سایټ جوړوئ که تاسو په هر ډیوایس کې اوپن کوئ هغه خپل ډیوایس هغه د سایز ته ګوري سکرین سایز ته ګوري د هغې مطابق خپل ځان جوړوي بل زموږ سره دلته کې 4 سیټ ډیکلریشن دی 4 سیټ هغه انکلوډینګ ډیکلریشن چې هغه ډېر زیات غټ و اما اوس تاسو سره دومره شارټ تاسو لیکلی شئ میتا 4 سیټ UTF-8 مخکې به تاسو دومره غټ لاین لیکئ اوس به تاسو سره سوال پیدا کېږي دا شان موږ د څه لپاره لیکو دا موږ د دې لپاره لیکو که چیرې تاسو یو ویب سایټ مثلا تاسو ځئ ګوګل کې سرچ کوئ یو ویب سایټ راخلي هغه ویب سایټ زموږ سره هندي کې وي یا فارسي کې وي یا پښتو کې وي اوس هلته ګوګل څنګه پوهېږي چې دا ویب سایټ چې دی دا په هندي کې دی زه باید درته هندي کې وښیم که دا مثلا انګلیش کې دی څنګه انګلیش کې وښیم که دا په فارسي کې دی فارسي کې پښتو کې دا عربي کې دا څنګه موږ ته ښیي دا د دغه میتا 4 سیټ UTF-8 کار دی مثلب که دا تاسو ولیکئ نو تاسو چې په کوم لینګویج کې هغه لیکلی دی د همغه لینګویج مطابق تاسو ته هغه څه کېږي شو کېږي ښودلی کېږي بل څلورم زموږ سره دا دی اټ ډز ناټ سپورټ آل میجر کوم یعنی ایچ ټی ایم ایل پورې چې کوم نوي ورجنونه چې موږ سره د بروزرز راغلل په هغې کې به کار نه کول ځینې مشکلات به ول اما ایچ ټی ایم ایل 5 کې زموږ سره کوم نوي ماډرن کوم بروزرز چې راځي یا کوم زاړه چې ول په دواړو کې زموږ سره مشکلات نشته بل زموږ سره ایچ ټی ایم ایل پور کې یو بل غټ مشکل دا و چې موږ نشو کولی چې آډیو یا ویډیو موږ څه کړو هغه موږ ایډ کړو نو دا زموږ سره یو مشکل و اما تاسو اوس ایچ ټی ایم ایل 5 کې کولی شئ چې آډیو یا ویډیو څه کوي په خپل یعنې دا زموږ سره سپورټ کوي خپل ویب سایټ کې تاسو راوړلی شئ دا اما مخکې دا مونږ نشو راوړلی دا زموږ سره یو مشکل و اما تاسو دا اوس تاسو راوړلی شئ دا اوس وګورئ څومره بروزرونه چې ول په ټولو کې سپورټ دی مثلا دا یو څو بروزرونه ما راوړي دي دلته کې همدارنګه ویډیو اډیو باندې که موږ خبرې کوو ویډیو اډیو هم زموږ سره په دې کې سپورټس دي او بل فرق زموږ سره دا دی چې ویکتور ګرافکس ویکتورونه خو تاسو په ریاضي هغه کې به ویلي میتس کې که نه هماغه پاسبل نه ول په ایچ ټی ایم ایل 4 کې ایچ ټی ایم ایل 4 کې داسې نه و چې بیخي پاسبل نه و کولی هم شول اما سم چې ول بعضې ټولز ول د هغې په واسطه مثلا سیلور سلایډ چې دی ایډا پلش یا وی ایم ایل دا شیان به مخکې دلته کورس ته به مالکان راتلل زده کول به دا شیان اوس دا شیان هم اوس لاړل څوک یې نه زده کوي چې دغه سیلور سلایډ او ایډا پلش او وی ایم ایل دا اوس څوک دونه نه یوز کوي او ایچ ټی ایم ایل 5 چې اوس راغلی ایچ ټی ایم ایل 5 کې بغیر له دغه ټولز نه تاسو اوس کولی شئ چې دغه ویکتورونه تاسو ډرا کوئ څنګه کار پرې کوو بیا بل دا چې
هغه شیپونه لکه مثلا که مونږ خبرو کو په مثلا سرکل باندې یا سپیر یا ټرینګل یا ریکټنګل دا زموږ سره پوسیبل نه و په HTML4 کې دا شکلونه اکثر مونږ ته ضرورت بيخيږي چې مونږ خپل ویب سټ کې راوړو اما HTML5 کې دا زموږ سره اوس پوسیبل ده اما دا مونږ په HTML4 کې مونږ نشو کولای چې دا مونږ ډرا کړی وي راځو HTML5 ته چې اوس مونږ محل د پر مونږ HTML5 وایو HTML5 د څه لپاره دلته وای HTML5 موږ ځکه وایو چې HTML5 کې زموږ سره نیو الیمنټ زموږ سره راغلل نوی اټریبیوټ زموږ سره ایډ شول چې دا موږ چې کله یو ویب سټ جوړو نو هغه کې زموږ سره چیک کوي هیلپ کوي کله چې موږ یو نو ویب سټ جوړو ځکه ویب سټونه خو زاړه مشته دي نو باید یو کس چې نو ویب سټ اوس 2023 کې جوړي هغه باید داسې ویب سټ جوړ کړي چې 2023 کې دا غوښ سره باید فرق ولري لکه مطلب لګ ماډرن وسیږي نو د دې لپاره موږ څه کوو HTML5 وایو او زده کوي بل خبره دا چې دې کې زموږ سره چې هغه ډاک ټایپ چې DOC means document type چې هغه ډیکلیریشن ډیر سمپل دی ایزی دی نو موږ ځکه هم دا استفاده کوو ځکه نور وجنو تاسو ولې د دوه درې لین کوډ به تاسو لیکو دی ډاک ټایپ دی ډیکلیریشن لپاره اوس وګورئ په نور کې به تاسو دومره غټ لاین لیکو دا هیپس کول ډیر ګران کار دی همدارنګه اوس تاسو نو تاسو کولای شئ دونه شارټ ولیکئ ډاک ټایپ HTML ولیکئ بل دا چې هغه UTF-8 چې دی هغه دا هم په دې کې زموږ سره ډیر زیات سمپل شوی دی چې تاسو هغه لینګویج شي کوي دا مطلب کوم لینګویج کې تاسو چې ویب سټ جوړ کړئ دا هغه لینګویج مطابق تاسو هغه شو کوي بل دا چې څومره بروزرونه چې دی ټول په دې کې سپورټ دي موږ ځکه هم دا یوز کوو کوم نوی بروزر چې راځي یا زاړه چې راځي نو هر یو کس هم دا غواړي چې دا ویب سټ په هر بروزر کې وپنځي په هغه کې صحیح معلوم شي بل زموږ سره HTML4 او د HTML5 ترمنځ فرق وای دلته HTML4 HTML5 ځکه HTML5 نه مخکې چې موږ کوم ورجن درلود هغه زموږ سره HTML4 موږ ځکه نه یوز کوو چې مین ډیفرنس دا دی چې بعضی ټګز چې دي هغه ورنه ریموو شول HTML4 نه اوس HTML5 ونه جوړ شو دا خبره موږ دوه طریقو سره کوي شو د سیم کوي شو چې HTML4 نه بعضی ټګونه یا الیمنټس ریموو شول HTML5 ورته وای یا ویل چې مثلا بعضی ټګونه چې دي له HTML5 نه ریموو شوي دي اوس په HTML5 کې نه استفاده کیږي صحیح څنګه چې تاسو تخخ کاری لکه دغه ټګونه زموږ نو سری مشوي دي اکورینیم چې ده امدانګي فریم سیټ چې ده فریم ده بیگ ده سنټر سټریک نو فریم DIR ده افلیټ فونټ تاسو نو نه استفاده کیږي صحیح ده نو ضروری نه ده چې په دې باندې ځان اوس پوي کو چې وخت په دې ځای کو سیدا څه شي دي صحیح ده بیا هم W3 سکول کې شته دي تاسو په تفصیل سره کتلی شي چې دا چې دي تاسو معلومات غواړئ معلومات هم تاسو ته شفټر در کوم باقي کوم کته شي اما په دې باندې موږ ځکه خبرې نه کوو چې موږ نه استفاده کیږو نو وخت په دې شانو نه ځای کوو ورپسې موږ سره بل هغه کوم ټګونه چې پکېټ شوی دي هغه کوم دي مثلا تاسو کولی شي آډیو راوړئ ویډیو راوړئ آرټیکلز راوړل شي مارکس دي مطلب تاسو هایلایټر چې تاسو یوز کوئ هایلایټ کولای شي سورسز مطلب پروګریس چې دی هیډرز دی کنویس دی فوټر دی دا څه شي دی نوی بارز او 20 پلس نور زموږ سره ټګونه چې دی شوی دي د سر کنفیوز کیږي مدا پکې نوی اپډیټس راغلي دي HTML4 کې دا شی نو دا مونږ وایو سټپ بای سټپ دا ټول وایو او کوم انپوټ ټایپ چې زموږ سره اضافه شوی دي انپوټ ټایپ زموږ سره دغه دي مثلا تاسو کوړی ډیټ راوړی تاریخ دا شین تاسو مخکې نشو کولای ډیټ ټایم لوکل چې په هغه کې تاسو سره ټایم مطلب هغه بجې تاریخ ټول تاسو ته راځي پکې یوازې ټایم غواړي یوازې ټایم راوړی شي ویک تاسو یوازې هغه هفته راوړل شي منث تاسو راوړی شي سرچ همدارنګه ایمیل ټلیفون او کلر نمبر URL مثلا دی ویب سټ URL دا شین پکې چې دا تاسو مخکې نشو کولای دا تاسو دا کارونه تاسو کولای شي چې تاسو چیرې یو فارم جوړوي کله چې تاسو یو فارم جوړوي مثلا تذکری پاسپورت د شان ته اپلای کوي الته کې تاسو سره تاریخ وي الته مثلا الته کې بجې غواړي الته هفته غواړي الته سرچ بار وي زموږ سره ایمیل غواړي ټلیفون وي URLs وي نمبر دا شان پکې اکثر په بعض ویب سټونو کې راځي نو دا شان موږ مخکې نشو کولای چې زموږ سره یو مشکلات ول اوس دا مشکلات چې شوي دي حل شوي دي مونږ کوم شان ویل مونږ دا ویلې چې HTML فیچر زموږ سره څه شي دي HTML آل ورجن باندې مونږ خبرې وکړې چې HTML کې زموږ سره کوم ورجنونه موجود دي یا کوم ورجنونه لسټارټ نه تر اوسه پورې راغلي HTML کرنٹ ورجن چې دی XHTML او HTML ترمنځ فرق چې دی HTML4 HTML5 ترمنځ فرق چې دی او کوم ټګز اټریبیوټ چې HTML5 نو سره مشوي دي چې HTML5 کې اوس نه یوز کیږي اول HTML5 استفاده کوو نو دا زموږ سره دغه پرونه ونندر چې زموږ سره تیوري وا نو دا تیوري دا نو
سبا تعالی خیر پریکټیکل کار شروع کو نو دا تیوري لګ د سي خستکون وی شي تاسو هم سره کنفیوز شوی وي نو تیوري لګ وی د سي صحیح ده بیا هم تاسو د سره دا وګورئ لکه سنا سي تیوري هم مهمه ده یو ځکه د نو کس تاسو کولای شي چې فیچر سم د HTML فیچر چې دی یا HTML کرنٹ ورژن چې دی یا HTML5 ولې استفاده کوي HTML5 پور ترمنځ فرق چې یا کوم ټګونه یا اټریبیوټ له HTML5 نو سری مشوي دي نه استفاده کیږي چې مخکې استفاده کېدل اوس نه یوز کیږي یا کوم شی نوی پکیټ شوی دي نو ځینې سوالونه دي چې امکان لري یو کس درنه وکړي صحیح ده نو دا زموږ سره د نن ورځې درس سوال پوښتنه مشکل